سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او احترامات. امید ساتم چې ښه به یې، خوشحاله به یې، د ژوند نه به مزې اخلئ. یو ویډیو در سره شریکوم، د هغې نه پس بیا راځو خبرې کوو. زه په 3000 روپۍ باندې څنګه ملته لاړ شم؟ ما خو چې کوم د ځوانۍ عمر هغه خو ما دلته کې تباه او برباد شو. زه اوس په 30,000 پرېږدم، په 3000 باندې زه خپل وطن ته لاړ شم. دا زمونږ د ام بي اس آی خبرې دي او دا زمونږ د ام بي اس آی انصاف دی چې موږ سره کېږي. بله دلته کې موږ ته د سړیتوب په نظر باندې نه کتلی کېږي. زمونږ سیدکو موږ سره چې کومه ده سیدکو کمپني ده، سیدکو بلډینګونه جوړوي، دا موږ سره ظلم زیاتې کوي. کله وایي د لږو پیسو والا راوباسي، کله وایي ستا پیسې ډېرې دي، کله یو خبره کله بله خبره، دا چل ول موږ سره کوي. نو موږ خپل حکومت ته دا درخواست کوو چې زمونږ د مطلب دی دا زمونږ فریاد دا زمونږ کوم دغه چې کوم دی دا واوري او موږ سره د انصاف وکړی چې کله دې ام بي اس آی کوم سفیري کوم دغه هغه ته خواست وکړي چې موږ سره دلته کې انصاف وشي، موږ ته خپل حق میلاو شي. لکه پاکستان سفارتخانې ته دلته چې کوم دی هغه دې دغه وکړي، لکه د انډیا په سفارتخانه را هغې د خپل لیبر تپوس کوي، د بنګلادیش سفارتخانې والے د خپل لیبر تپوس کوي. زموږ پاکستان سفارتخانه دې ته وایي، دلته د سفارتخانه وایي، هلته لکه موږ ورته داسې یو دغه ووایو چې د ام بي سی شوه او دغه دې لپاره دې څه ته کېنولي دي، دې لپاره کېنولي دي لیبر شناختي کارت کې پرابلم وي، ویزا کې پرابلم وي، یا په پاسپورټ کې پرابلم راشي، دا ولا دغه کول غواړي، صحیح کول غواړي. بله چې په لیبر باندې څه تکلیف وي یا څه مشکلات وي اول حل کوي. زموږ حکومت ته دا درخواست دی پاکستان حکومت ته چې زموږ تپوس دې وشي چې وایي موږ یو کال وشو، یو نیم کال یو کال وشو زموږ چې موږ دغسې لاړ شو، اخر موږ به دلته څه کوو؟ دینه یو سړی په جیل کې په هغه باندې سزای موت وخوري، ابه دومره تنګ او پریشانه دغه نه لکه موږ چې څونه زموږ د حق به څوک تپوس کوي؟ چې موږ شرطې ته لاړ شو، لیبر کورټ ته لاړ شو، هغې وایي چې وایي تاسو په دغه کې تپوس وکړئ، تاسو خپل سفارتخانې ته راشئ. موږ سفارتخانې ته لاړ شو، هغې پیسې والي، پیسې خوري، زموږ څوک تپوس نه کوي. راغلي وو تماشه زموږ هر څه حالات دي او بیا هم زموږ تپوس نه کوي. ولې اخر زموږ د پاکستان یو، پاکستان کې زموږ حق نه دی. موږ دلته ابوظبي کې پاتې کېږو. ابوظبي کې جزیره دی او جزیره جیلان کیم دی. په جیلان کیم کې د پاکستانی تقریبا 600 کسان دي د سیدکو د کمپنۍ. موږ ته دلته د هر څیز تکلیف دی. یو کال تقریبا زموږ وشو، ام بي سي زموږ خبره نه اوري. که ام بي سي لور شو هغه وایي چې به صبر وکړئ. یو کال هم تقریبا وشو، یو سړی هم زموږ خبره نه اوري. هرتال نشو کولی، شرطه هم راځي، فوج هم راځي، هر څه کوي او هر څه د ارباب په سیټ دي، پیسې خوري او زموږ خبره څوک نه اوري. موږ د پاکستان د حکومت نه صرف دا دغه کوو چې زموږ دلته دغه وشي او پوښتنه دې وشي، د ام بي سي والا ته دې اډر وشي او خپل حق ته موږ راشي، موږ چې خپل وطن ته درشو. ځکه چې موږ ته دلته ډېر تکلیف دی. د چا پکې بچي مړه شو، د چا پکې مور پلار مړه شو، د چا په څه سخته ده څه سخته ده، څوک پکې بیماران دي، نه څوک ډاکټر له تلی شي، که د ګیټ نه بار وځي ویزې هم ختمې دي، شرطه هم چوتوي، او که نه داسې نو به یې موږ ته ډېره ګرانه ده. پیسې هم نه راکوي او تقریبا یو کال وشو، کله یو ټیم خوړلي یو ټیم نه خوړلي او نورې مسلې هم راته زیاتېږي. عمران خان ته زموږ دا اپیل دی چې موږ ته دې هر څنګه چې زموږ تپوس دې وشي خو چې موږ د دې ځای نه دروځو. موږ ته ډېر زیات تکلیف دی. والسلام. بسم الله الرحمن الرحیم. موږ دا ځای اته میاشتې لاس میاشتې وشوې چې ناست وم بېروزګاره. ما بله ځای پیسې وطن نه خرچې پاره راغوښتې دي. زه ووایم موږ ته ډېر دغه د حکومت په کار دی چې ښه دغه سره غور وکړي. انتهایی مشکلات دي دلته کې او زموږ د پرسان کور والا زموږ د تپوس کور والا څوک نشته دی. تاسو ملګرو دغه ویډیو کې خبرې واهم رېدي، خو بیا هم لږ غونډه کې درته په خپله هم وضاحت کوم. په ابوظبي کې دوبۍ کې یوه داسې کمپني ده چې هغې خپل مزدوران دا راویستي دي بهر ته. هغه کومې پاسپورټ چې ورسره دي هغې ته هم قبضه کړي دي، پیسې پې هم پاتې دي، بونس پیسې پې هم پاتې دي، هغه هم وله نه ورکوي او پاسپورټ یې هم وله نه ورکوي. زموږ چې هلته کوم ام بي سي کې کوم سفیران ناست دي، هغه سفیرانو له دا مسافر ملګري ورځي او ورته منت کوي او درخواست یې ورته پیش کوي چې یاره موږ له پاسپورټ یې راواخلئ چې موږ خپل وطن ته لاړ شو. هغوی وله پاسپورټ یې نه ورکوي. هغه ام بي سي والا چې کوم دي نو هغې هم ورسره ډېر بد سلوک کوي. دغه مسافرو سره دغه 302 مسافر چې کوم دي دوی سره ډېر بد سلوک کوي. نور ملکونو کسان هم په دې کمپنۍ کې وو، هغوی هم راایستي وو، خو د هغې د ملکونو چې کوم سفیران وو هغوی د دغې خپلو باشندو د خپلو وطنوالو دا مسله حل کړله او هغوی ویستي دي، هغوی تللي دي خپل ملکونو ته. د انډیا کسانو، د بنګلادیش کسانو پاتې پکې صرف پاکستانیان دي. کمزوري صرف او صرف د دغه سفیرانو، د زموږ سفیران چې کوم دي. دغه خبره خو تاسو واورېدې دغه ملګرو.
ما سره یو ملګری ناست دی د ماما دی پکې چې دی دغه ماما د خپل ماما په حواله سره درته یو خبرې دوه دغه کې شریکې کړي او د دغه ملګرو سره لږ نور وضاحت هم د دې خبرې وکړي. نو راځم دغه ملګري طرف ته. السلام علیکم. زما چې کوم دی زما نوم عابد حسین دی. زما ماما چې کوم دی دغه نصر الله خان نوم دی. د سلو کوم شوبله علاقه د سلو سلطان کلي د هغې سره تعلق دی. تقریبا داسې خو ډېر ټایم نه وشو، تقریبا 10 کاله 9 کاله داسې ټایم وشو چې دا د UAE کې ابوظبي کې دوبۍ کې دا پاتې کېږي. یو کمپني د سیدکو نومې دی هغې کې پاتې کېږي او جزیره ریم کې دی دا دلته پاتې کېږي. نو د کمپنۍ والا چې کوم دی دوی نه تنخواګانې نیولې دي د 1.5 کال تنخواګانې یې نیولې او څه د 9 کالو یا د 10 کاله د برابرېږي د دې بونس یې نیولی د ده سره چې کوم نور کسان دي پاکستاني 302 کسان دي مونږ سره پوره لیست هم دی 302 کسان پاکستاني مو سره دي چې دا د چا پکې د 60 کالو بونس دی، د چا پکې د 13 کالو دی، د چا پکې د 15 کالو دی. دا بونس دی 1.5 کالو شو چې تنخواګانې بندې دي. په یو کیمپ کې ګیر کړي دي چې کوم کیمپ دی هغې کې نه وله پاسپورټ ورکوي، کانه وله صحیح نه ورکوي، اوبه ورته صحیح نه میلاویږي، خوراک یې سټ نه دی لکه داسې صحیح انتظام ورسره صحیح نشته دی، د یو څیز هم بد سلوکي ورسره کوي. دوی چې کوم کله دغه ته لاړ شي MBC ته نو MBC والا ورته وایي چې د MBC او د کمپنۍ اصل کې یوه سلا ده. نو کمپنۍ والا ورته وایي چې MBC والا ورته وایي چې 2000 چې 30,000 کېږي 40,000 کېږي 2000 والی او کور ته ځئ. دوی خو راځي نه ځکه چې کور کې زر ته خپل ماما خبره کوم چې هغه باندې 45,000 روپۍ سره مخکې پسې 35,000 دغه 45-40,000 روپۍ به اوس دغه ته برسېدلی. دا پسې د بجلۍ بیل دی، موږ سره بیل شته دی او د یو دکاندار پې 50,000 دی، بل پې 65,000 دی. قرض څوک نه ورکوي، ماشومان یې د سکولونو نه ووته، مور یې بیماره ده، ښځه یې بیماره ده، ښځه یې داسې بیماره ده چې د اپریشن نه 2 پیرې را واپس کړه. اپریشن د پیسو د وجې هغوی ورته وایي چې پیسې راوړئ اپریشن دی ډایرکټ او هغه سره پیسې نشته. میډیکل رپورټ هم ما ویوړو په خپله علي محمد صاحب سره ملاو شوم هتیانو کې، هغه له مې میډیکل رپورټ 302 کسانو د الله د رضا لپاره ملاو شوم. مته ویل چې دا نور کسانو لکه چې څنګه په دې تکلیف تېرېږي دغه شان په دې نورو خلکو مې 302 کسانو لیست مې هغه له هم ورکړو. هغه ویل چې نه اسلام آباد ته به راشي. ما ویل صحیح ده چې د هغه کار کېږي. هغه لن کې هغه خو ماله روپۍ هم نه راکړې، خو د الله د رضا لپاره د دې نه لاړم اسلام آباد ته. ټوله ورځ مې خرابه کړه، تقریبا 10 بجې د شپې رالم. علي محمد صاحب سره ملاو شوم، هغه ویل چې اول خو ورته ناست وم، هغه ویل چې دې کې موږ لیټر کړی دی دا چل دی هغه چل دی چې لیټر والا ورو لیټر پکې نه و شوی. هغوی موږ ته ویل چې نه لیټر به په دې کې دغه شي وبه شي لا شوی نه سیسټم کې څه فرق دی. خو بیا اورسیز دفتر ته ورلم، هغوی په کار و چې زما خبره هغوی خنداګانې کولې. هغوی ویل پاکستان 302 کسان پرېږده چې دا یو هم دله راوباسو. نو ما خو ویل چې نه ټول وکړي ځکه چې ټول کسان انسانان دي او ټول غریبانان دي، د غریبۍ د وجې تللي دي. نو بس هغوی له مې هم لیست ورکړو. بیا لاړم مراد سید صاحب سره ملاو شوم، میټینګ کې ورووتو، هغوی له مې هم لیست ورکړو، یو لیټر مې هلته مو لیکو رالم اتې. نو تقریبا 10 بجې وې د شپې چې رالمه، خو هېڅ د اوسه پورې هېڅ مونږ ته څه رزلټ راونه وتو چې MBC ته ټولو له ورغلی یو ټولو بس په یو غوږ باندې خبره اورېدلې ده، په بلې ایستې ده. سیریس یو ملګري هم ستاسو خبره نه ده اخیستې. ستاسو خبرې به مونږ دلته کې لږې مختصر کړو ځکه چې ویډیو څومره مختصر یې دونه به ملګري پوره وګوري. خو یو پیغام زه ملګرو ته ورکوم په آخره کې، هغه دا دی چې زمونږ څونه سفیران هلته کې ناست دي زمونږ د پاکستان نمایندګي کوي، هغوی هلته کې وده دي بایي، هغوی وده دي، هغوی که ویښ وی خپل وطنو د خپل وطن د ملګرو د څومره چې وطنوال دي د دغې خلکو به خیال ساتلی وی، لحاظ به ساتلی وی، دا خلک به یې آزاد کړی وی چېرې دا زما د وطن خلک دی پرېږده چې لاړ شي. زه راغلی دې مسلو له یم چې دلته د دې خلکو مسلې د خپلو پاکستانیانو مسلې حل کړم. دوی تللي دي هلته کې ناست دي، تنخوا د پاکستان د خزانې نه اخلي، هلته کې تللي دي او په عیش او په عشرت کې او په ښه په سور کې ناست دي. دغه مسافر ملګري چې څومره هم ورځي نو دوی ورته وایي چې یاره ستاسو څونه پیسې بندې دي دا را سره نیمې کوي، داسې ده که نه یا چاته وایي کمپنۍ او د هغوی سلا ده. دوی ورته وایي چې د چا 30,000 کېږي وایي 2,000 والا 1000 والا او زه او بل دا چې موږ سفیران چې کوم دي نو دا هلته کې په هلته چې کوم سفیران ناست دي هغوی دغه کمپنۍ والا سره ټچ دي. کمپنۍ والا ته وایي چې موږ به دې کسانو له کار نه کوو، تاسو موږ دونه پیسې راکوئ. داسې خبره ده. تاسو او بل د کمپنۍ نوم چې کوم دی سیدکو نوم یې دی کمپنۍ او دا ابوظبي کې ده، چې بیا پې څوک دوکه نه کړي دا نوم یې UAE ابوظبي کې ده. او زه په خپله ورغلی یم، زه ویزټ باندې تللی وم، موږ چکر والی دی هلته، نو زه یې نه ما لیدلي هم دي
یو ای کې دا ابوظبي کې جزیره ریم دی دا او بل دا چې نیپالیانو ته خپل کسان ویستو بنګالیانو ته ویستو د هغوی سفیران د سړي زامن انډیان ګوره انډیانو ته خپل ویستو زمونږ کسانو ته وایي چې پاکستانیانو تپوس نه کوي زمونږ څه ځای نه نو په موږ پسې خنداګانې انډیا والا پیغور ورکوي بنګلادیش والا پیغور ورکوي وایي ستاسو مشران تاسو لاسم صدر لکۍ نه راځئ موږ سره انډیا ته لاړ شئ څونه د شرم خبره ده ملګرو څونه د بېعزتۍ خبره او زمونږ چې کوم پارلماني امور وزیر دی علي محمد صاحب نو هغه بیا ماته وایي چې ته به اسلام آباد ته راځې نو اسلام آباد ته ویل زه بیا درشم ټیک ده خو چې کار یې وشي نو هلته چې ورسره میلاو شوم نو څه خاص ریزلټ یې نه راوځي نو بیا ولې لاړې بیا ولې نه یم تللی اوس مې بیا اراده ده خو دلته زموږ یو کلیوال دی ارشد هغه ویل چې حجره کې به مو سره میلاو شو بیا او عادل نواز صاحب سره مې په موبایل خبرې کړي هغه وایي چې نه اسلام آباد ته به ځي نو ما ورته چې اسلام آباد ته به م لاړ شم خو دا خبره خو د حجره کې مې اورېدی شي چې دلته زه خبره وکړم لیټر مې ورکړو یو پېره اوس هلته میلاو شوم هلته اوس زه میلاو شوم ما ورته پوره خبره کړې ده نو هلته خو پکې بیا د تلو زه یم چې څه ضرورت نشته خو نه بیا به موږ به ولاړ شو خو چې د دې کسانو کار وشي د انصاف دعویدارانو 302 مسافر ستاسو نه انصاف غواړي اوس ګورو چې تاسو دغې خلکو له څه کوئ ټولو مسافرو ته ټولو کتونکو ته همدغه یو درخواست دی دا ویډیو مخکې شیر کړئ تر دې چې دغه ویډیو غټو واکمنو ته ورسي او هغوی په دغه ویډیو باندې اکشن واخلي او هلته کې چې کوم زموږ اوږده سفیران دي لته وله ورکړي راویښ دلته راولي دې ځای نه وله نور ویښ سفیران ورولېږي چې هلته کې د هغه مسافرو مسلې حل کړي د هغوی کار وکړي ملګرو چېرته چې هم یې خوشحاله اوسئ دا ویډیو مخکې شیر کړئ د دغې ملګرو د 302 مسافرو د دوی د ژوند سوال دی د دوی د بچو سوال دی د دوی د ښځو سوال دی دې ته وګورئ دغه ویډیو در سره مخکې شیر کړئ چې دا ویډیو ورسي دغې خلکو ته چې بیا دپاره زمونږ څومره مسافر خلک دی چې دا په نورو وطنونو کې داسې د ذلت سره نه ښکار کېږي هر چېرته چې یې خوشحاله اوسئ د دوی الله پاک